څه چلې کړی دی که نه ډېره زیاتې تا هغه بس بړه ده نه ما چې چندران صاحب راغلی وو هغه بلې ورځ نه دستي راغلی وو چندران صاحب وویل که قاري صاحب وایي چې ګورې ما له خوا دې خوا نه کې درځم به حساب کتاب به کوم هغه ته لاندې ابراهیم چې وایي چې لسي جوړوي په هغه کې که نه هغه جامو مشیر کې دې وخت کې ناست و کسان یې لایو ته ناست وه خو ما ریکویسټ ورونه لګل هغه چې لږ کسان کم وي بیا زه راځم ناوخته راځي موږ ته چې قدر سیوا کوي په ډک بروډ کې راځه چې غونډې مې روان شي که نه جنرال صاحب ماشاءالله ډېر لسوان دی او ډېر تکړه او بهادر دی ښه سړی دی بلکل تکړه یم ته دا ونې قاري صاحب موږ خو یې پېژنو که نه لکه غونډ بیکګراونډ کې پېژنو چې خبر خو شي چې په کلي کې پلانکی بیمار دی او کمزوری دی بېوسه دی ناچار دی د بل نه یې راځي 20,000 پکاري 10,000 پکاري 40,000 د خپله جیبه د الله د رضا دپاره وایي صحت دوایي علاج پرې وکړه بلکل دا خبره صحیح ده او چې غواړي نه فی سبیل الله دا یې بلکل د الله سره واده کړی چې هسپتال کې سړی کمزوری بېوسه ناچاره زه د بل نه راقرضوم خو زه به یې ولې فی سبیل الله ورکوم چې د صحت د کونډو یتیمانانو دونه خیال ساتي چې په شی غوټه اچولي په خپل یې کور ته وروړي پټه په ساده کې ښکاره نه پټه دروازه ورته ټک ټک کړي او ورته ووایي خورې مورجانې او دا در واخلئ ځان ته ماشاءالله بس دا حقیقت کې او ډېر ګرځي کله کله مې زه ویډیو ګورم نه اوس پاکستانو سره نه لګي بس دا غټه مسله ده پاکستان اوس ګډې نه وایي سرحد پې ښه ګران دی عمران خان یې د زړه دړکن دی عمران خان په خپل ځبان چا ګران دی پاکستان مختانیا بدي شي دا ولي نه پنجاب یې بدي شي سرحد یې بد نه صحیح ده پنجاب په یو پاکستان کې راځي پاکستان کې بګیم پکې راځي خو بس وایي نه لګي د دې پښتنو سره صحیح لګي داسې قاري صاحب چیړي راچیړي ته وګوره نورې ویډیوګانې مو ګوره قاري صاحب ورسره په غواګانو کې په نیمه دی اوس هغه دې ته اوبه خړوي چې قاري صاحب له دیګه ورکړه او د عمال کې قاري صاحب شنه غټه راښکاږلې ده اوس مازې لانجه جوړوي چې هر څه وایي قاري صاحب ورته وایي چې هغه ټوف وایي قاري صاحب وایي بسم الله چې ورته نشي ویلی شي نه په جي باندې مو له کینه ورځي که نه مړه ټماټر به هم نه یې ورته ایس ډاکټر او دا به ایس راته نه یم رمان مې پیدا کړي را روانې بهانه به هم نه وایم رمان مې پیدا کړي دفاع رمان او تسوران را روانې توار ته درلېږم جنرال صاحب ته وویل چې غواګانو ته نور هم څو ورکړه داسې ډرمان مې پیدا کړي اټومیټک والله چې غواړي په خپله به یې راوړه شي په خپله بس دغه شی په کار دی چې د فارم چې هر شی غي که نه چې راله ویښله پیسې اخلي که مجدام نه شي بس فارم والا سمې خبرې کړي دي او تسوران ته را روانې هفتې تا هم درلېږم صحیح ده دا هفتې باندې ورتلمه خو باران ډېر زیات خراب خیر دی روغه جوړ ښه صحیح ده ډېر ښایسته مجلس مو جوړ کړی ډېره مننه استعمال شوي یا دی څنګه جاپان کې څومره استعمال شوي دي څه شي دا ډرمان ټوله اوس یې نه څنګه جواب ورکوم آرډر ورکولو ته جوړوي دلته یو څیز څوک راغلي ون فرش نه وي ډاکټر صاحب دا څه کاروبار کوئ مونږ بس دلته د ګاډو سکریپ او دا شي نه بس اوسپنو کاروبار دی لوکل کار کوئ نه ایکسپورټ کوم انجن یې هلی څه شی هلی انجن یې ورسره یو مخکې درس ګاډي هم لېږلی اوس هغه هم ورسره پرچو انجن یې نن سبا ډېرې کمې شوي دي که نه ریټونه ډېر های دي بلکل دا خبره صحیح ده
ډاکټر صاحب تاسو څه ټایم راپاسې ډېر ناوخته پورې ناست یې زموږ ډېر وختي راپاڅېدو دلته 7 بجې راپاڅېدو زه په 9 بجې راپاڅم قاضي صاحب ماشاءالله په خپل ذهن هم نه خوځېږي آنلاین کاروبار دی جنرال صاحب بیا هلته سنبالئ او نورالدین یې په جاپان کې سنبالئ او هغه بلې په ریکشا کې سنبالئ بس صرف په وټساپ باندې تصویرات لیک رالي نه زه خپل یې کار بس پخپله کوم کېره سلامونه دا غټ کار دی چې ته د ټولو نه ماښام غواړې خیر دی څنګه دا هم راته وطندار ښکاري جي خان کلیوال یم چېرته یې یاره بس بهر مسافري کوئ الله پاک دا بس مړ شه چې ارزي کړي ته جاپان کې که نه جاپان کې څه حالات دي ښه دی بس یخني پکې ښه ډېره وه اوس لږه کمه شوه جاپان کې کوم ځای کې ټوکیو کې کوم ځای زه خو بس ټوکیو ته نږدې یم او اوس لږه اوساکي له راغله جاپاني ژبه ویلی شي یاره ډېرې نه شم ویلی لږ لږ هسې ضروري خبرې مو زده کړي جاپاني ژبه سخته لږه په ارام سره زده کېږي دلته څنګه بیا وخت ژوند څنګه تېرېږي چې ژبه یې وطن کې نه درځي تېرېږي بس ورسره پوهېږو کله موبایل نه ورسره کار اخلو همداسې لږ ډېر پاشه هغه باندې خو ژبه مو لږ ډېره زده یم او ټرانسلیټ کوي هلته د ژبې د سکولونه د دې د مکتب یا د دې څه دغه دی څه سیسټم دی دا خو زموږ کلیوال نه یي چې مکتب د کوم ځای بهرنی شي نه دا خو کلیوال خو یم خو پښتو ژبه زده کوم په مزه پاکستان کې مې نه دی زده کړې دی خو د ډیورنډ د کیسې نه چې کومه خو ملګري دي پښتانه ژبه وایي پښتو ژبه چې هغه ما کور کې ما مور ماته ویلې ده هغه ته اوس په مزه